خیري بنسټ والا دا په کار نه دی او نه ورته اجازه شته چې هغه په سیاسي مسایلو باندې دلته وغږېږي په میډیا کې، یا په دیني په مذهبي مسایلو باندې چې اختلاف جوړېږي، یا په لوبو باندې وغږېږي چې دا لوبه روا ده او دا ناروا ده، او یا دلته خلک راولي چې دا پلانی ملحد دی، کافر دی او مسلمان دی. که هغه رحمت الله نوروز صاحب وي، که هغه نورو خیري بنسټونو والے ټولو ته دغه پیغام پرېږدم. رحمت الله نوروز صاحب په لندن کې ژوند کوي، زم په لندن کې ژوند کوم، هغه هم د کفر د قانون لاندې ژوند کوي، زم د کفر د قانون لاندې ژوند کوم. نو زما دا پیغام ټولو ته دی، ځکه که تاسې چېرته بیا په دې مسایلو غږېږئ، په دې نورو مسایلو د خپل خیري بنسټ نه علاوه، نو بیا ستاسې خیري بنسټ ته پې نقصان رسېږي. ځکه ستاسې کار دی خیري بنسټ، کونډې یتیمان، د افغانستان سره کومک، د افغانستان مظلوم ملت سره کومک. که تاسې بیا دا مسایل چېړئ، بیا ستاسې دې خیري بنسټ ته پې مهربانه نقصان رسېږي. او دا د کفر ټاپې چې تاسې لګوئ او سي مهربانه دلته راغی خپل مسلمانان ورونه سي مهربانه کافر کوي، دا هغه مردار ذهن دی چې کله په موږ په پاکستان کې 40-45 کاله مخکې دا د امریکي او د سی ای او د دې پالیسي وه چې موږ باندې بیا خپل مسلمان ملت چې افغانستان خلکو په هغې وخت کې هغه بیا راته وروره کافر معرفي کوه، ویل چې دا ټول ووجل شي. او همدغه مجاهد لیډرانو په کچهګړی کیمپ، په شمشتو کیمپ کې، په کغون کیمپ کې، په الیفور کیمپ کې دا ذهن موږ د برابر کړی و امریکي او سی ای او آی اس آی چې سي مهربانه د افغانستان دا ملت چې څنګه اوسېږي په افغانستان کې دا بیا د منځه لاړ شي او دا ټول کافر دي. او دا بیا به هم ویلي چې کافر سره د لاس ولګي، روسي سره لاس به غوڅې، که جامې دې ولګي جامې به غوڅې. مګر همغه جهادي لیډرانو، همغه د فرعونانو بیا 20 کاله سي مهربانه د امریکې د امر لاندې ناستو ډالر یې خوړه، نه یې وروره چا لاس غوڅ کړو، نه چې سي مهربانه چا جامې غوڅې کړي. او همغه ټول نه زیات مجاهدین چې همدغه خبرې به هلته په دې کیمپونو کې کولې، همدغه فتواګانې به په افغانستان ورکولې، نن په لندن، په امریکا، په جرمني، په فرانسه کې خپل هم ژوند کوي، د هغې بچیان هم ورور د امریکانیانو د کفارو پوهنتونونو دغه ته ځي، سي مهربانه لیسو ته ځي، لورګانې هم دي، زامن یې دي، دی خپله هم استفاده کوي، څه ناڅه ټکس هم ورکوي، او هغه ټکس په پیسو باندې تاسې وګورئ په غذا کې او په افغانستان او په نورو ځایونو کې څه شی کېږي. نو زما ټولو دغه خیري بنسټو ته دغه دا دی چې خپل کار پورې کار لرئ، په نورو معاملو کې ګوتې مه وهئ. او دا کمې د کفر ټاپې چې څوک لګوي چې د کلیسا مزدور، د پلانې مزدور، د بستانې مزدور، او دلته په خارج هېوادونو کې ناست دي، دا بالکل د امریکایانو مرګړي دي، دا بالکل د آی اس آی مرګړي دي. ځکه آی اس آی او امریکایانو دا ذهن افغانانو ته په پاکستان کې ورکړی چې افغانستان د منځه ووړل شي، او د خیر مهربانه دا خلک ټول مړه شي، او دا کابل د منځه ووړل شي چې څنګه ووړل شو. ستاسې بخښنه ډېره غواړم، همالته په کچهګړی او په شمشتو کیمپ کې به ناست او دا خبرې ما په خپلو په سترګو مې لیدلي او سي مهربانه په غوږونو مې اورېدلي، دغه مجلسونه به چې خلکو کول. نو نور د دې شي نه تېر شي، خپل کار پورې کار لرئ. بنسټ کار هم دی او مقدس کار دی، او زه هغه سړی یم چې کله دغه حسیب او دغه نور ځوانان د خیري بنسټ پسې یو کال یو نیم کال مخکې راپاڅېده، ما پسې ویډیوګانې وکړې، زه په مقابل کې ودرېږم چې وروره تاسې دې خلکو پورې کار مه لرئ، خپل کار پورې کار لرئ. که چا سره مخالفت لرئ، وروره مرګړي مې، زه د چا دفاع نه کوم، خو زه حق خبره کوم چې خیري بنسټ والا ته دا په کار نه دي چې په دې موضوعاتو کې ګوتې ووایي، خپل کار پورې کار لري. دې کې ستاسې څه کار دی چې تاسې راځئ دلته وروره څوک کافر کوئ، څوک مسلمان کوئ، کله وروره یو شی روا کوي بل شی ناروا کوي، او خپله موږ په خارج په کفر هېوادونو کې ژوند کوو.